دا د دې سړي د ژوند تر ټولو ستره تېروتنه ده، ځکه کوم شی چې د نیولی هغې ته د سمندر مارلا وایي. مارلا د سمندر مرمۍ ده، 8 مایله په ساعت کې په تیزۍ منډه وهي او پزه یې د یو وحشتناکه چاڼې په شکل ده. وزن یې د 500 پاونډو نه ډېرېدلی شي. دا فکر وکئ لکه یو شی چې د موټر په اندازه باندې د مرمۍ غوندې تیز د یوې غټې تورې سره واوسي او تا پسې. نو که چیرته در باندې حمله کوي، ستا د ژوندي پاتې کېدلو چانس کاملا صفر دی. د همدې دپاره هغه خلک چې په سمندر کې مارلا نیسي دوه لارې لري، یا به دفتن پړش کوي، یا به چې دی د دوی ټوله کښتۍ غرق کېږي او له منځه به ځي. د دې ویډیو نه مې هدف څه دی؟ ځینې وختونه موږ د بدو خلکو سره دښمني کوو او بدې دښمنۍ بدې پایلې لري. اما که په تاسو حمله کوي، بیا خبره بیله ده. که چیرته په تاسو باندې مارلا په داسې حالت کې حمله کوي چې ته په کښتۍ کې په ارامه روان یې، بیا که بلایي که مارلا په غم کې به یې نه اوسي او په مقابل کې به یې جنګېږي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.